الرحیم. سلام علیکم ګرانو ملګرو، ښه راغلاست د مثلثات دریم درس ته. مونږ څرنګه چې دویم درس کې رسیدلي یو د زاویې واحدات ته او د زاویې واحدونه مو ویلي چې عبارت د درجې څخه د ګراد او د رادیان څخه دي او په دریم درس کې غواړو چې هماغه مطالعه کړو. نو راځو مونږ کوم سیستم شروع کوو؟ د درجې سیستم شروع کوو. د درجې سیستم یا سیستم د درجې سیستم یا ورته وایي د شپېتو سیستم. د شپېتو سیستم یا هغه سیستم چې موږ درې کې ورته وایي شستي سیستم ته ورته وایي. شستي سیستم، شستي یا د شپېتو سیستم. د شپېتو په اساس دا سیستم روان ده. ګورئ دوستانو، د درجې سیستم یا د شپېتو سیستم کوم سیستم ته وایي؟ وایي هر کله چې موږ او تاسو چې وکړو د دایرې محیط دایرې محیط راواخلو. د دایرې محیط یعنی یو دور راواخلو، یو دایرې محیط راواخلو، په 360 برخو یې وویشو. کله چې د دایرې محیط راواخلو په 360 برخو یې وویشو او یا داسې ووایو چې یو مکمل دوران یو مکمل دوران په 360 وویشو. یعنې دا هغه یو مترادفې کلمې دي. څه وایي چې د دایرې محیط او څه یو مکمل دور په 360 برخو وویشو. یو یې ته چې وایي، یو یې ته به درجه ووایي. یعنې درجې سیستم سره کوم سیستم ده؟ دا سیستم داسې ده چې موږ راخلو دې سیستم کې د دایره راخلو، د دایرې محیط د مرکز ده، دا راخلو په 360 برخو یې ویشو. مساوي برخو باندې په 360 برخو یې ویشو په داسې شکل. په 360 برخو یې ویشو. فکر وکړئ دا 360 برخې شوې، 360 برخې شوې. دلته دا کله چې موږ دایره راواخلو، د دایره محیط راواخلو په 360 برخو وویشو، یوې برخې ته یوه چې وایي یوه درجه وایي، یوه درجه وایي. نو تاسو اوس د درجې په سیستم باندې پوه شئ چې موږ دایرې محیط راواخلو په 360 برخو وویشو او یوې برخې ته چې وایي، یوې برخې ته درجه وایي. دا سیستم نور مخ ته وړو ګران ملګرو. کولی شو دلته چې وکړو چې دغه یوه درجه د دې جن راوباسو. مثلا دغه یوه درجه ده، د دې جن راویستله، دا یوه درجه ده. دغه یوه درجه راخلو په 60 برخو یې وویشو. همدې لپاره ته دې ته د شپېتو یا شسي سیستم هم وایي، یعنې په 60 ویشل کېږي. دا راخلو بیا په 60 برخو یې ویشو. دلته په 60 برخو ویشو. نو یو برخه د دې یو برخه ته چې وایي، یوې برخې ته دقیقه وایي. یعنې د دقیقې تعریف باندې پوه شئ. کله چې موږ یو درجه راخلو په 60 برخو ویشو، یو دقیقه جوړوي. دا دقیقې تعریف ده. او که دې جنه دقیقه راوباسو، مثلا دا دقیقه ده، مثلا راویستله دې جنه، دا دقیقه ده، دې جنه راویستله او بیا هم په څو برخو وویشله؟ په 60 برخو وویشله. په 60 مساوي برخو وویشله. نو یوه برخې ته به چې وایي یوه ثانیه. یعنې دا د چیش تعریف ده؟ د ثانیې تعریف ده. یعنې ثانیه چیش ته وایي؟ کله چې یو دقیقه په 60 وویشو چې کېږي؟ دقیقه کېږي. صحیح ده ګران ملګرو؟ دلته اوس موږ چک کوو ګران ملګرو، څو خبرو باندې موږ دلته پوه شو. اوله خبره خو مثلا دې باندې موږ پوه شو چې کله موږ تاسو یوه درجه راخلو، یوه درجه په 60 حصو یې وویشو، نو یوه دقیقه موږ ته راکوي، یوه دقیقه. او همداسې که یوه دقیقه راواخلو په 360 برخو یې وویشو، په 60 برخو یې وویشو، نو موږ ته یوه ثانیه راکوي، یوه ثانیه. او په همداسې که دې دور ته راشو، که یو رف راواخلو، یو رف یا یو دوران، مکمل دوران راواخلو، په 360 برخو یې وویشو، بیا دلته موږ ته څه راکوي؟ موږ ته راکوي چې یوه درجه، یعنې درجې تعریف دلته موږ ته برابرېږي. داسې صحیح شو؟ دغه داسې هغه ده. دلته دغه درس نه ټول درس نه خلاصه موږ باید دغه خبرې دلته موږ زده وي. یعنې د مسایل د حلولو لپاره موږ دغه چوکاټ کې چې شلیکم دا باید موږ چک کړو، میخانیک کو. اوله خبره خو ګران ملګرو دا ده چې د دې مخرج څو ده؟ یو په یو درجه کې، نو یوه درجه کېږي مساوي کېږي. دا په دې کې ضرب کې 60 چې شو 60 دقیقې. نو یوه درجه څومره دقیقې ده؟ 60 دقیقې. دلته مو ویلې یوه درجه په 60 ویشل کېږي، د قدر امدا 60 دقیقې دي. نو یو درجه څو دقیقې شو؟ 60 دقیقې شو. هلته مخرج څو ده؟ یو ده. یو ضرب دقیقه کېږي، 60 ضرب ثانیه کوي، نو 60 ثانیې بدل کړي. نو یو دقیقه څو ثانیې کېږي؟ 60 ثانیې کېږي. او یا بله خبره چې باید موږ زده وي هغه دا ده چې دغه یوه درجه څو ثانیې کېږي. یوه درجه 60 دقیقې کې ښایي څومره ثانیې کېږي؟ نو یوه دقیقه زموږ 60 کېده که نه، 60 ثانیې کېده. نو 60 څومره کېږي؟ ضرب 60 کوو. 60 ضرب 60 په 60 کې 3600 ثانیې. نو یوه درجه څومره ثانیې شوه؟ 3600 ثانیې شوه، چې دا باید په یاد وي. او بله خبره دلته چې رف ته راشو یا یو دور مکمل دوران ته راشو، مکمل دوران که ویل ته مخرج څو دی؟ یو ضرب مکمل دوران، نو رف شو. یو ضرب 360 ضرب یو درجه، نو 360 درجې وشي. صحیح ده؟ همداسې مثلا یو رف چې دومره ده، اوس هر څومره رف چې غواړي، نیم رف یا نیم دوران چې دی هغه څومره کېږي؟ 180 درجې کېږي. او همداسې یوه قایمه چې ده، یوه
قایمه زاویه خو زده ده نو قایمه زاویه هغه زاویه ده چې اندازې څومره 90 درجې وي یا داسې وایي چې دغه 360 درجې دغه رف ته لوري سکو نو موږ ته قایمه راکوي چې هغه عبارت د څو دی هغه 90 درجه دی یو قایمه څو درجې کېږي دې سیستم کې 90 درجه کېږي دغه شی نه باید په دغه سیستم کې ښه ګرانو شاګردانو اوس خو موږ تاسو په څو کلمو مې دلته پوه شو موږ څو خبرې دلته واورېدې یو کلمه هم د دوران یا د رف واورېدله د رف یو د چی شي کلمه واورېده د درجې یا ډیګري کلمه مو واورېده بل د دقیقې یا منټ ورته وایي د منټ کلمه مو واورېده او بل ورته چې وایي ثانیه یا ورته چې وایي د سکند کلمه واورېده که نه دغه څلور دانې کلمې وي موږ دلته دا هم په یاد یو باید موږ مثلثات په دغه فصل کې یا په ټول دغه نه بعد چې موږ مخته ځو باید په دې باندې پوه شو په دې باندې باید دې نه وتوانیږو چې موږ د درجه یا د رف د دوران درجې ته واړو درجه مثلا دقیقې ته واړو دقیقه مثلا چیش ته واړو سکند یا ثانیې ته واړولی شو او همداسې هغې ته باید دې ته راواړو دا فرموله باید په یاد وي همیشه ګران ملګرو که غواړئ چې دغه د یو دوران مکمل دوران یا رف غواړئ درجې ته یې واړوئ درجې ته چې کوي واړوئ دغه رف راواخلئ دوران راواخلئ راسن په 360 کې ضرب کړئ ضرب د څو کې 360 کې یعنې موږ پوهېږو چې یو رف 360 درجې اوس که 2 او 3 څو غواړي راسن ضرب 360 کوو راسن چې ته وړي ډیګري ته یا درجې ته اوړي صحیح ده همیشه چې رف موږ ته راکړو درجې ته ضرب 360 کوو او که موږ ته سوال راکړي چې مثلا درجه راواخلئ دقیقې ته یې واړوئ درجه چې دقیقې ته اړئ همیشه چې څو یې ضربوئ ضرب د 360 یې کوئ درجه راسن چې څو ته وړي دقیقې ته وړي او همداسې مثلا که موږ ته وغواړي چې دقیقه واخلئ چیش ته واړوئ ثانیې ته واړوئ بیا ضرب څو کوو ضرب د 80 یې کوو او راسن چې کېږي هغې ته بدلېږي یګان دفعه داسې سوال نه راځي چې دقیقه راسن واړوئ چیش ته ثانیه ته خو که دې ته غواړئ چې دقیقه راسن ثانیې ته واړوئ خو 80 په 80 3600 کېږي راسن ضرب څو کوو ضرب د 3080 3600 ضربوو او راسن چیش ته وړي ثانیې ته وړي ګران صحیح ده او همداسې که موږ ته سوال راکړي موږ ته ثانیه بیرته منټ ته دقیقې ته راوړي نو موږ بیرته چې کوو تقسیم په څو یې کوو آفرین تقسیم په 80 یې کوو یعنې هماغه کار دلته کړی او دلته برعکس مخته راځو او که دقیقه غواړي درجې ته راوړي بیا تقسیم د څو کوو تقسیم د 80 یې کوو او که ثانیه راسن دقیقې ته درجې ته راوړي تقسیم په څو کوو تقسیم په 3600 ویشو بیرته دلته چې کېږي تبدیلېږي دا هم باید زده وي او بله خبره دا ده چې درجه موږ ته راکړې رف ته یې څنګه اړو نو درجه راسن تقسیم یې څو کوي دلته هم ضرب 360 کړل ته بیرته تقسیم په 360 یې کوي چې سوالونه یې بیالوو او راسن چیش ته دوران یا رف ته اوړي چې دې سیستم کې باید دا زده وي دا چې وي دا زده وي شاګردانو اوس مو د درجې سیستم خو زده کړه اوس چې درجې سیستم مو زده کړه راځي چې د دې سوالونه هم حل کړو سوالونه یې سره قمل او ګورئ لومړی سوال راغلی دا ویلی دی چې وایي 3 دوران یا 3 رف واړوئ چیش ته ډیګري یا درجې ته مثلا د عبارت په شکل هم درته دا سوال درکوی شي او داسې لنډ هم درته لیکلی شي چې 3 دورانه څومره درجې کېږي موږ تاسو مخکې زده کړل چې یو دوران چې ده یو رف چې ده یو رف 360 درجې ده نو اوس که موږ ته 3 دوره خو ضرب 3 کوو نو که 15 وي ضرب 15 کوو که 20 وي ضرب 20 کوو نو موږ ته 3 رف ویلی نو 3 راخلو ضرب 300 کوو 360 درجې کوو چې راسن چیش ته وړي او درجې ته اوړي دا ضربو راسن 3 ضرب 0 څو کېږي 0 کې 3 په شپږو کې 18 یو اصل 3 په 3 کې 9 دا ورکې 1080 درجې کېږي یعنې موږ 3 دوره څومره درجې کېږي 1080 درجې کېږي یا په همدا شکل بل سوال راکړی یو پر 2 رف دوران واړوئ چې شته درجې ته چې اوس په دې انشاءالله تاسو هم حاکم هسې محلوی شئ نو لیکو چې یو پر 2 په خپله ضرب د رف په ځای د دوران په ځای څو ږدو 360 درجې اوس اختصاروو یو دوه دلته وایي یو دوه یو دلته ورکه څو کېږي 14 اته دوه 0 یو سل اتیا درجې کېږي یعنې نیم دور څو درجې ده یو سلو اتیا درجې ده داسې تبدیلیږي مثلا بل سوال راغلی ده چې 4 پر 3 دوران څومره درجې کېږي حصه د دوران څومره درجې کېږي اوس خو تاسو حلوی شئ نو تاسو به ږدئ چې 4 پر 3 په خپله ضرب د رف یا دوران په ځای 360 ږدو درجې یو درې 2 کېږي او سلو شل په څو کې ضربو په 4 کې ضربو پس وایو 4 په 0 کې 0 کېږي 4 په 2 کې 8 کېږي 4 په 1 کې 4 ده 480 درجې یعنې دومره درجې لاسته راځي یا فرض مثال دلته بل سوال د ویلی دی چې اوس دا بل رقم سوال د درې باندې خو پوه شو دا سوال ویلی دی ګران شاګردانو چې 2400 درجې څومره چې کېږي څومره دورانه کېږي یعنې بیرته موږ ته اوس هماغه درجه بیرته به یې چیش ته راوړو بیرته به یې دوران ته واړو یعنې دغه سوال اوس بیرته دې ته راوړو
دلته ګران ملګرو چې کو دلته هم ضربول ته بیرته تقسیمو، یعنی بیرته دا تقسیم 380 کې بیرته راوړي. یا داسې وایي چې ضرب د څو کو، ضرب د یوې کو، ضرب د څو کو ده، ضرب د یو کو. ضرب د یو څه معنی، یعنی مساوي دا یو دا معنی ورکوي چې رف پر 380 رف پر څو 380، یعنی هدف دا یو کی کنه رف څو یو دوران څومره درجه و 380 پر 380 یو کی، یعنی ضرب یو شي فرق هم نه لري. نو دا په دې کې ضرب کا لیکو 2400 ضرب څو کیږي رف پر 380 400 سره ووتل. نو جواب راوځي څو کیږي؟ جواب دا صفر د صفر سره لاړه په شپږ ویشو شپږ دیرش کیږي او دلته څو ده څلور شپږ سلیریش صفر مرکو سلويخ اخساروي وایو چې 3 2 شپږ او دلته وایي شل 2 سلويخ چې تقسیم کوسو کیږي شل پر 3 دورانه یا رف دغه سي تبدیلیږي یا وړي. یا بل سوال تر ازول ته بل سوال چې 300 درجه دوران ته وړ بیا ما خبره ده دغه 300 درجه راخلو ضرب سو کو رف پر 380 باندې ویشو. دلته چې وویشه څه کېږي صفر د صفر سره لاړه اختصار یې کوي شپږ دیرش کېږي او دلته درې شپږه 18 صفر مو ورکوي یو شپږ 15 شپږ یعنی 15 شو 15 ضرب 15 دورانه یا 15 رفع جواب راوځي دغسې. یا بل سوال دلته ورکړی ده 160 درجې دوران ته واړوئ. نو 160 په خپله لیکو اوس خو مو زده ده د علاوه شو انشاءالله. اوس څو کوو رف پر 380 صفر د صفر سره 2 شپږه او دلته شپږ یو شپږ دلته څو کېږي دلته 3 شپږ وبخښئ یو 2 3 2 دلته 3 2 شو. نو رف پر څو راووته رف پر 3 یعنی د دوران درېیمه حصې ته 160 درجې وایي. ښه ګران ملګرو اوس راځو د دې سوالو حل لپاره. دا سوال بل سوال راکړی ده وایي چې 15 درجې واړوئ منټ ته یا دقیقې ته. یعنی دا دوه سوال دي. یو سوال یې داسې ورکړی چې 15 درجې واړوئ منټ یا دقیقې ته او بل سوال د 15 درجې واړوئ چیش ته ثانیې ته چې دې مخکې موږ فورموله اوس پې کار کوو. لومړی سوال دا ده چې وایي چې اول جزء دا ده چې موږ ته وایي چې درجه واخلئ چیش ته یې واړوئ درجې ته واړوئ. دا درجه ده یعنې 15 درجې. موږ مخکې ویلې که غواړئ چې درجه واړوئ چیش ته درجې ته دقیقې ته واړوئ نو تاسو کولی شئ چې ضرب څو کې ضرب شپېته کې ضرب شپېته کې راسن دقیقې ته وړي. نو ضرب د څو کوو ضرب شپېته. کله چې موږ درجه ضرب شپېته کړو نو درجه ختمه شوه راسن چیش تبدیلیږي دقیقې ته تبدیلیږي. دلته ځواب راوځي 15 په شپږو کې 30 کېږي یعنې 300 دقیقې کېږي. یعنې موږ 15 درجې دقیقې ته واړول دغسې. یا بل سوال د دویم جزء یالو چې دویم جزء داسې ده ویلي دي چې اندغه 15 درجې ثانیې ته واړوئ اندغه 15 درجې راواخلئ چیش ته یې واړوئ ثانیې ته یې واړوئ. دغه سوال ګران ملګرو موږ حلوو نو دوه طریقې دي. یو دې نه کولی شو چې اندغه راسن مثلا 15 درجې دقیقې ته اړولی دغه راواخلو راسن ضرب سوی کړو یعنې 300 راواخلو 300 ضرب سوی کړو شپېته راسن چیش ته وړي ثانیې ته وړي یعنې دقیقه ضرب شپېته کړو چې دلته شپږ په دریو کې څو کېږي 18 3 صفر ورکړه 18 زره چې کېږي ثانیې کې ځواب یې راوځي. او که داسې مخته نه ځئ نو کولی شئ چې راسن دا درجه راواخل راسن ضرب 3000 سوی کې 3600 ضرب کوي پکې 3600 کله چې پکې ضرب کړه خبره چې شوه لاړه ثانیې ته چې اوس وایو صفرو کې ضرب کړو دا صفرونه په خپله دي 15 په شپږو کې څو کېږي 10 صفر خپله 15 په 3 اصل شو 15 په 3 کې 15 او هلته 3 چې اصل ته څو کېږي 18 زره چې کېږي 18 زره ثانیې چې همغه ځواب پورته راکړه دلته بیا همغه راوځي. یا بل سوال د بیا همغه سوال د وایي چې 10 درجې اندغه دقیقې ته او ثانیې ته واړوئ. نو لومړی چې کوو لومړی جز داسې یالوو چې 10 درجې راخلو ضرب شپېته یې کوو چې دقیقې ته واوړي راسن کېږي 600 دقیقه 600 دقیقه چې غټ وړوکی نه ټول څه ولې اندازې یادېږي. او که ثانیې ته یې وړو نو 10 راخلو ضرب څو کوو 3600 او یا دا ضرب شپېته کې چې راوړو دا چې کله ضرب کېدي سر ثانیې ته واخته 16000 چې کېږي ثانیه چې دا جوابونه زمونږ حل شول په دې شکل باندې صحیح ده. بل سوال ګران ملګرو راکړی دی چې 30 دقیقې راواخلئ درجې ته او ثانیې ته واړوئ چې دا سوال یعنې یو دفعه درجې نه مثلا چې دقیقې نه چیشته اړوئ درجې ته نه پورته ځئ او بل دفعه د دقیقې نه چیشته اړوئ ثانیې ته یې اړوئ. نو د سوال چې څوک راکړي څه رقم کوو اول جز خو داسې ده چې دا 30 دقیقې چې موږ ته راکړل شوی ده اوس درجې ته اړو موږ ویلو که درجې دقیقې نه راځي پاس درجې ته راځي نو تقسیم په څو کوو تقسیم په شپېته یې کوو راسن دا راخلو تقسیم پر څو کوو شپېته تقسیم په شپېته یې که جواب یې څو راوځي درجې ته وړي. نو د صفر د صفر سره یو پر څو کې یو پر 2 درجې یعنې 0.5 درجې جواب یې دغسې راوځي. صحیح دی ځواب شو.
او یا ثانیې ته وړئ. ثانیې ته چې واړوئ نو تاسو پوهېږئ چې دقیقه لویه ده د ثانیې نه ضرب شپېتې کوي. نو دویم جز دا ده چې 10 دقیقه راخلو ضرب شپېتې کوو راسن اوړي چی شته ثانیې ته وړي. 3 په شپږو کې 18 کېږي. 2 صفر یې ورکوئ این 1800 څو کېږي 1800 ثانیې چې جواب یې دغه جواب راووته. بل سوال د 1800 ثانیې واړوئ درجې ته او ثانیې ته. یعنې دا دفعه کوچنی عدد ده لوی ته یې اړوو. اول یې که هغې ته اړوئ د درجې ته اړوئ نو اول جز الوس رقم چې دا راخلو تقسیم په څو کوو یعنې 1800 ثانیې راخلو. یعنې داسې کوئ چې اول شپېتو تقسیم شپېتو دقیقې ته یې واړوو. وبخښئ دلته به دقیقه ولیکو منټ ولیکو. اول به دقیقې ته واړو او بیا فرض مثال بیا یې تقسیم کو بیا چی ته وړي بیا درجې ته وړي. او یا داسې کوئ چې راسن یې تقسیم 3600 کړو راسن درجې ته وړي. 2 صفر د 2 صفر سره خلاص یو 2 یو پر 2 کېږي یو پر 2 صفر اشاریه څو ده 15 درجې چې دغسې اوړي. او که دقیقې ته اړئ بیا همدغه راخلو 1800 د ثانیې راخلو تقسیم شپېتې کوو چې راسن چی شته وړي راسن دقیقې ته وړي او جواب یې صفر د صفر سره لړ یو شپږ درې شپږ 10 چې کېږي 10 دقیقې کېږي چې جواب یې دغه شی ده. صحیح ده. بل سوال ګرانو شاګردانو راکړل شوی ده چې 15 درجې دې سوالو کې بس نو تاسو مشکل نه لري. هر رقم سوالونه چې راتلل د دې فرق کې نو ریزرووي پیدا کوئ کوم چې مشکل راویلېږي. بیا 15 درجې چې دا 15 درجې وایي د ډي ام اس په شکل ولیکئ. ډي ام اس معنا دا ده چې ډي ام اس معنی ډیګري منټ سکند. یعنی دا سوال به هم باید ولري هم داسې شکل ته واړوئ چې هغه شکل هم په خپل ځان کې درجه ولري هم دقیقه ولري هم څه ولري ثانیه ولري. نو دا سوال دې ته وایي ډي ام اس شکل. دا سوال سره رقم موږ د ډي ام اس شکل ته لیکو. دا عدد پوره عدد لیکو بیا اشاري قسمتونه مې درته اشاري سره رقم یاړو. نو دا عدد موږ سره رقم لیکو دې لپاره چې دې شکل ته وړو لیکو چې 15 درجې په دې شکل لیکو چې 14 درجې جمع یوه درجه دې نه خوا کوو څو کېږي یوه درجه په دې شکل باندې. دا چې وشو څه کوو دا 14 درجې زموږ په خپله جمع یوه درجه څو دقیقې کېدل ته لیکو 18 دقیقې کېده 18 دقیقې لیکو. دا د ډي او د منټ ډیګري منټ وشو. اوس سکند یې جوړ کا اوس دلته څو کوو 14 درجې په خپله جمع دا 18 دقیقې داسې لیکو چې 950 دقیقې جمع یوه دقیقه یعنی یوه دقیقه هم ترې نه خوا کړله. اوس لیکو چې 14 درجې جمع 950 دقیقې جمع یو دقیقه څومره ثانیه کېده 18 ثانیه. نو هغه د اوس ګورئ چې زموږ سوال ډي ام اس ته واوښته ډیګري منټ سکند 3 وړه لري. دې لپاره چې 3 وړه مشابه نه دي یو رقم نه دي جمع کېږي نه نو کولی شي علامې لري خو وخت نه پوهېږي چې علامه یې مثبت داسې ولیکو چې 14 درجې 950 دقیقې او 18 ثانیې چې په یاد مې چې سوالونه زیاتره ټول سوالونه دغسې بې علامه لیکل کېږي او موږ پوهېږو چې علامه منځ کې څه ده. اوس که سوالونه داسې راشي نو هر دفعه دا پروسه دومره اوږده مخته نه ځو. اوس په تخنیک کې پوهېږو فقط د دې نه یو کموو 29 درجې کېږي 29 درجې هغه 29 درجې چې ده هغه اړوو یوه درجې هم چې دی نه هغسې هغه ثانیې ته دقیقې ته اړو چې 18 دقیقې کېږي 18 دقیقو نه هم یو واخلو 950 دقیقې دلته پاتې کېږي او یو دقیقې بل نه 18 ثانیې لیکو چې دغه د ډیګري منټ سکند ته واوښته. او یا دا سوال ده چې 850 دا اوس تاسو پوهېږئ 850 درجې سو 950 دقیقې سو 18 ثانیې دغسې عدد اړوو. 125 درجې ده او غواړي چې ته واړو ډي ام اس شکل ته واړو یعنی ډیګري منټ سکند ته واړو. نو د سوالونه چې سوالونه پوره وي کله سوالونه اشاري په شکل پوره عددونه هم واړول مثلا که زاویه پوره عدد وي هغه څه رقم واړو هم واړول. اوس که اشاري قسمت یعنی اشاري برخه ولري یو عدد داسې وي 0.25 درجې داسې رقم واړو د دې تبدیلول د هغې سره فرق کوي. یعنی توپیر یې څه ده توپیر دا ده چې دلته دغه پوره عدد سره موږ غرض نه کوو فقط دغه اشاري عدد سره زموږ کار ده. یعنی موږ دلته څه کوو 0 درجې څه کوو 0 درجې په خپله لیکو جمع دا ترې جدا کوو څو کېږي 0.125 درجې. دې سیستم کې موږ کوشش کوو چې اشاري برخه چې شته وړو ډي ام اس برخه ته وړو یعنې منټ او ډیګري سکند ته برخه ته وړو دې 0 درجو سره غرض نه کوو پوره عدد سره غرض نه کوو. مثلا دلته اوس اشاري عدد ده همدغه درجه راخلو په شپېتو کې ضربوو پوهېږو کله چې دا په شپېتو کې ضرب شي ته وړي به دقیقې ته وړي کله چې دا ضرب کې څو کېږي 0 درجې په خپله جمع دا چې دې سره ضرب کې څو کېږي ماشین صاحب کې ضربوئ د ماشین صاحب سوال نه دي 0.5 کېږي 0.15 دقیقه کېږي داسې په دې شکل. او اوس بیا هم ګورو چې دلته دا بیا اشاري برخه لري نو 0 درجې دلته په خپله جمع دا لیکو 0 دقیقه جمع 0.15 دقیقه په دې شکل.
و دلته دغه دقیقه چې اشاري برخه دا ثانیې ته اړوو ضرب څو کوو ضرب شپېتې کوو دغه د دقیقې برخه لاړه چی شته ثانیې برخې ته چې 20 درجې په خپله جمع 7 دقیقې په خپله جمع 0.5 چې په شپېتو کې ضرب کې 0 دلته 15 په شپېتو 15 په شپږو کې 10 چې کېږي ثانیه کېږي دلته اصول لیکو 20 درجې 7 دقیقې او 10 چې 10 ثانیې زموږ سوال حل شو په دې شکل یا همداسې دا سوال راکړی ده دا د ډي ام اس په شکل ولیکئ تاسو اوس په دې شکل چې پوه شئ دا سوال هم زده کړو د دې اول بیخي اسانه دی و دا سوال سره رقم حلوو دلته بیا همداسې کوو پوره برخه یې لیکو چې 23 درجه په خپله درجې په خپله 0.15 ته دا هم درجې د ضرب شپېتې کوو چې ته وړي دقیقې ته وړي نو 23 درجې په خپله جمع کله چې دا ضرب کې 1.50 چې کېږي 1.50 دقیقه 1.50 دقیقه کېږي دقیقې ته چې شو واوښته دلته اوس نو اشاري برخه نه لرو نو دا نور د سکند برخې ته نه اړول چې سکند دی واړه پوره برخه راځي او په دې سیستمو کې پوره برخه همیشه یو بل ته اړول کېږي دلته که دا پوره راشي نه شپېته هغه شپېتو نه بیرته دقیقه جوړې دا ته لیکي یعنې چاروبه کې به تاسو سوال داسې په دې شکل وګورئ نو 23 درجې او 1.50 چې ده دقیقه دا سوال په دې شکل اوړي یا سوال برعکس راځي ګوره سوال دلته چې د اشاریې او د ډي ام اس په شکلو سوال داسې راځي چې فرض مثال موږ ته راکړي 130 درجې 15 دقیقې او 30 ثانیې چې شته وړو موږ د درجې سیستم ته نه بیرته اشاري برخې ته وړو بیرته اشاري سیستم ته وړو ګران شاګردانو ته متوجه څو ډوله سوال کېدای شي او ټول په یو طریقه لیږي ټول یو طریقه یو ځل نور به تاسو ولوي مثلا سوال ته درکوي چې درته وایي چې 130 درجې ده په 15 دقیقې ده 30 ثانیې ده درجې ته وړي ټول دغه واړوي درجې ته وړوي یلته خو 130 خپل درجه د غرض به ورسره نه کوي دغه دقیقه هم درجې ته وړي ثانیه هم درجې ته وړوي ګوره دقیقه خو پیګ سره رقم راوړي چې تقسیم په شپېتو کې دی ته راوړي او ثانیه په تقسیم 3.6 کوي دی ته راوړي به جمع کې سوال لیکي او کېدای شي سوال داسې درکړي چې درجې ته ماړوي مثلا دقیقې ته وړوي دقیقې ته کله چې دا سوال ته دقیقې ته اړوي نو تاسو به درجه هم دقیقې ته اړوي ثانیه هم درجه دقیقې ته راوړي یعنې دا به ضرب شپېته کې دی ته به وړي درجې ته او دقیقې ته او ثانیه هم تقسیم شپېته کې چې دقیقې ته راوړي بیا جمع کوي سوال لیږي او یا هم سوال راتلی شي ثانیې ته یې واړوي دا به راواخلو 3.6 کې به ضرب کړو چې شته به وړي ثانیې ته او دا شپېتو کې ضرب کړو ثانیې ته بیا به جمع کړو سوال به حل شي صحیح ده نو هغه سوالونه بیا نور کتابو کې مثلا که تاسو ورسره مخ شوئ کاروئ در سره او که چېرته په پوره شي ماته راوړي که نه اسانه دي دې باندې چې پوه شي هغه باندې هم پوهېږي نو دا څه رقم کېږي اوس ګران دوستان ټول درجې ته راوړو د یو اول خو شکل جوړوو ګوره 130 درجې په خپله جمع 15 دقیقه په خپله 30 ثانیې په خپله په دغه شکل باندې صحیح ده دا شکل چې وشو اوس چې کوو 130 درجه جمع دغلته دا اوس چې شته راړو دقیقې ته راړو څه رقم یې راړو دا راخلو 15 تقسیم څو کوو شپېته کله چې دا تقسیم شپېته کو چې شته وړي کله د تقسیم 15 کو شپېته کو درجې ته راوړي جمع او دا چې راواخلو تقسیم په څو کو 3000 ولې چې درجې ته اړو درجې ته وړي 130 درجې په خپله جمع دا چې په دې وویشو تقریبا 0.15 درجې کېږي او دا چې په دې وویشو 0.01 درجه کېږي دا ټول یو بل سره جمع کو 130.6 درجې کېږي په دغه شکل یو بل ته وړي دا سوالونه که موږ ته کلچیر راکړل شوي وي چې مثلا موږ ته وایي یو زاویه راکړي د الفا په نوم مثلا الفا زاویه ده 12 درجې 3 دقیقې او 6 ثانیې ده دا زاویه راکړې ده او موږ ته ویلي 3 چندی کوي یعنې 3 الفا پیدا کوي همیشه چې داسې زاویه چې د ډي ام اس په شکل درکوي او عادت پکې ضربوي ډېر اسانه ضرب کېږي دا د راواخله په 3 وړو کې ضرب کوي یعنې دغه عادت راواخله په دې 12 کې ضرب کوي په دې 3 کې ضرب کوي او په دې 6 کې ضرب کوي عادت خپله چې کېږي رامنځته کېږي یعنې 3 الفا مساوي څو کېږي 3 الفا مساوي کېږي 3 په 12 کې څو کېږي 18 درجې 3 په 3 کې څو کېږي 9 دقیقې او 3 په 6 کې څو کېږي 18 ثانیې په دې شکل باندې زموږ سوال لیکي دغسې دا بشه دوایي منفي هر شی ضرب کې منفي کوئ هماغسې لیکي صحیح ده او که سوال فرض مثال داسې په دې شکل باندې په دې شکل باندې وي په دې شکل یعنې موږ ته دوه زاویې راکړي د ډي ام اس په شکل او موږ ته الفا جمع بیتا کوي راسره جمع کوو موږ په جمع کې ویلې چې مشابه د مشابه سره جمع کېږي که نه نو دلته موږ مشابه د مشابه ثانیه د ثانیې سره دقیقې سره او درجه درجې سره جمع کوو څه رقم کوو 4 جمع 0 څو کېږي 4 او 1 جمع 2 3 چې 4 10 شو 4 10 ثانیې 3 جمع 2 15 1 جمع 1 2 15 دقیقې شو 15 دقیقې او 2 او 0 2 شو 1 2 3 شو 2 درجې په دې شکل باندې دا سوال موږ چې کوو حلوو صحیح ده دغسې جمع کېږي یا دا سوال ته راکړل شوی ده وایي جمع کوي سره رقم جمع کوو 4 جمع 3 څو کېږي او 2 جمع 4 څو کېږي 6 ثانیې 0 4 شو 4 3 اوه شو 4 اویا 6 شو دقیقې شو 2 0 2 ده
او 1 2 څو ده 3 2 دېرش ده 2 دېرش درجې په دغه شکل صحیح ده په دغه شکل دا سوال لیږي دلته یو خبره په یاد وي ګران ملګرو سوال به تاسو دغسې حل کړئ په چاربه کې سوال کې به دا نه وي په دې به دا نه وي چې دلته موږ همیشه په یاد وي چې کله موږ سوال حلوو باید دغه دقیقې او د ثانیې برخه د شپېتو نه ډېره نه شي کله چې د شپېتو نه ډېرېږي هماغه د شپېتو برخې راخلو یو بل ته یې بدلوو یعنې که د ثانیه د شپېتو نه ډېره شي دقیقې ته یې وړو که دقیقه د شپېتو نه ډېره شي درجې ته یې وړو ګوره دلته 8 ثانیې راغلي دلته یو پوره دقیقه موجوده ده نو هغه دقیقه چې موږ 8 د دې نه واخلو دلته موږ د څو پاتې کېږي 7 ثانیې پاتې کېږي هغه 8 دقیقې ثانیې موږ ترې نه واخیستې 8 ثانیې څو کېږي 1 دقیقه کېږي دې ته یې ورکړو 15 چې کېږي دقیقه 15 دقیقه خپله 8 نه لوړه ده نو دې نه 8 اخلو 8 واخلو ته 15 دقیقې ترې پاتې کېږي هغه 15 8 دقیقې چې هغه سي 15 دقیقې مو 1 درجه کېږي 1 درجه 2 دېرش جبه کوو 3 دېرش درجې کېږي چې بیا چاربه کې به تاسو سوال په دغه شکل پیدا کړئ او دغه شکل به جوابي یعنې تاسو به کوشش کوئ سوال به حلوئ خو دا شکل به نه درکوي ښه ګران ملګرو دا و د نن درس دویم درس و موږ په درجې باندې غږېدو انشاءالله په بل درس کې به د ګراد سیستم او رادیان سیستم همدغسې مخ ته وړو هیله ده چې په دې درسو باندې پوه شوي اوسئ درسونه در سره ښه ټایټ تکراروئ تر څو مکمل در سره ولیکئ که پې پوښتنې بیا یې وګورئ در سره او همدغسې نور ویډیوګان چې مسلسل سره ګورئ انشاءالله په ټول درسو باندې